سلامونه. امید لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، زه اکثرا دلته کله چې افغانانو سره وینم یا دوی کله داسې کومک مانه غواړي چې زه ورته فورمې ډکې کړم یا دوی بعضې د فامیل په اړه داسې پوښتنې، نو دوی اکثر دوی نه د خپل بچو یا د خپل میرمنې تاریخ تولد کې یا فرق یې غلط ورکړی یا یې دوه تاریخي تولد ورکړي، مطلب پناه غوښتنه کې یو ورکړی، بیا دوی نه یېري، بیا یې په انټرویو کې بل ورکړی یا په فورمه کې یا د نسانس لپاره بل ورکړی. اکثرا داسې غلطیانې زه ډېرې وینم او ډېر داسې ملګري شته چې دوی د ماشومانو په تاریخ تولد یا دوی په نوم کې یا په سپلنګ کې غلطیانې ډېرې زیاتې موجودې او د دې غټ لامل دا دی چې دوی سره د دې کم ثبوت نه وي، کم ریکارډ نه وي چې دا اول سر کې کله چې زه راغلی ما پناه غوښتنې وخت کې کم نوم ورکړی او کم سپلنګ ورکړی و. نو زه غواړم په دې باندې یو دوه خبرې وکړم ځکه دا ډېره مهمه موضوع ده. ملګرو، هر کله چې تاسو دلته راځئ، پناه غوښتنې دپاره راځئ او پناه غوښتنه کوئ، تاسو باید د هغې نه مخکې، ځکه چې تاسو سره وخت تاسو له دوی هر کله چې تاسو ګوتو دپاره زنګ وایئ چې تاسو ګوتې ولګوئ او پناه غوښتنه وکړئ، نو دوی تاسو ته یو هفته، دوه هفتې بعد یا 10 ورځې بعد یا 3 ورځې بعد تاسو له دوی راندیو درکوي، وخت درکوي تر څو تاسو هلته لاړ شئ او ګوتې ولګوئ. په دغه وخت کې تاسو پوره خپل امادګي ونیسئ، د خپلې میرمن، د خپلو ماشومانو صحیح نومونه، صحیح سپلنګونه، صحیح تاریخ تولد، هغه چې کوم د دوی په تذکیره یا په پاسپورټ کې، دا باید تاسو صحیح ځان سره په یو کاغذ ولیکئ. دغه تاسو باید ځان سره ولیکئ. که خپل یې نشئ لیکلی، که ملګري نه کومک وغواړئ او دا ځان سره هر څه په ترتیب پاک ولیکئ، تر څو هر کله چې تاسو بیا هلته پریفیکچور ته ورځئ او تاسو پناه غوښتنې وخت کې هغه فورمې ډکوئ چې هلته تاسو صحیح معلومات ورکوئ. بله خبره دا ده چې تاسو هره فورمه په پریفیکچور کې ډکوئ د پناه غوښتنې په وخت کې، تاسو باید د هغې نه عکس ځان سره موبایل کې واخلئ. تاسو ځان سره هغه باید نوټ کړئ. که کوم ملګري په خط پوهېږي ځان سره دې باید ولیکي، یا کومه ورقه چې تاسو په اوله ورځ یا د دې نه مخکې تاسو ځان سره لیکلي، هغه تاسو د هغې نه عکس واخلئ یا هغه ځان سره موبایل کې ولیکئ یا ځان سره یو کتابچه کې ځان سره ولیکئ تر څو تاسو ته یاد وي. او ټول هغه ملګري چې کوم لیکل نشي کولی، نو دوی ته ښه مشوره دا ده چې دوی د هر هغه فورمه چې تاسو ډکوئ هغې نه تاسو باید عکس واخلئ. بله خبره دا ده چې هر ځلې تاسو پریفیکچور ته ورځئ، تاسو ته یو فورمه چې هغې کې ستاسو د فامیل تفصیلات لیکلی کېږي، ډیټیل لیکلی کېږي، هغې کې تاسو د میرمنې، د مور او پلار او د اولادونو تاریخ تولد، جای تولد او دغو صحیح سپلنګونه لیکلی کېږي، هغه هر ځل تاسو نه ډکېږي. نو تاسو چې په اول ځل هلته کوم نومونه لیکئ، کوم تاریخ تولد، هغې نه تاسو عکس واخلئ او بیا چې هلته تاسو ورځئ، نو ما هغه تاریخ تولد، ما هغه سپلنګونه، ما هغه هر څه معلومات چې کوم تاسو اول ځل ورکړي هغه به تاسو ورکوئ او دغسې به دا ستاسو سلسله را روانوي. دې نه بعد چې تاسو هر ادارې ته ځئ یا هره فورمه په هر اداره کې ډکوئ، نو تاسو هماغه یو ډیټیلز ورکوئ، نو ستاسو به هغه تاریخي تولد، هغه سپلنګ نه غلطېږي. دغسې هر کله چې تاسو بیا اسناد واخلئ، دغه ستاسو په انټرویو کې، په کیس کتابچه کې هم تاسو هماغه معلومات ورکوئ. ما اکثرا داسې ډېر ملګري لیدلي چې دوی اول سر کې چې کوم تاریخ تولد ورکړی، دوی ته نه عکس اخیستی، نه ځان سره نوټ کړی، دوی نه هېر شوی. ځکه کال بعد تاسو اسناد اخلئ، یو نیم کال بعد بیا تاسو ته نه یاد، هغه ستاسو ذهن کې نه پروت، نو دوی بیا ورغلي په کیس کې ورته بل څه ویلي یا په عقد نسانس کې ورته بل څه ویلي، بیا ورته هغه وایي چې تا خو تا یو ځل دا ورکړی و، یو ځل دا ورکړی، نو دغسې بیا دوی عقد نسانس هم ونښلي، دغسې دوی ته جنجال جوړېږي. او بل ما اکثر داسې هم لیدلي چې دوی ماشومان، اولادونه یا میرمن تذکیرې لري، حتی ډېر داسې ملګري مې لري چې دوی کمپیوټرایز تذکیرې لري، ولې دوی دومره نه دي کړي چې هلته دوی هغو نه دا معلومات والي د خپل فامیل نه یا عکسونه ورسره نه یا ورسره په لیکلې بڼه نه چې دوی هلته په هغه تذکیرو کې کوم تاریخ تولد دی. دلته دوی ځان نه د توکل نه به د ځان نه رضلن یو تاریخ تولد ولیکي، نو بیا دوی ته مشکل جوړ شي. ښه خبره دا ده چې تاسو هر کله دلته راشئ، په هغه 15-10 ورځو کې تاسو باید ټول تذکیرې، که تاسو ماشومان لري، میرمن لري، هغه ځای تاسو سپلنګونه، نومونه، تاریخ تولد، هر څه د هغې مطابق ولیکئ. بیا هر څه چې هره فورمه ډکوئ د هغې نه عکس اخلئ، ځان سره خپل موبایل میموري کې ساتئ، نو دا یې بهترینه طریقه ده چې تاسو بیا دغسې مشکلاتو سره نه مخ کېږئ. زموږ د افغانانو غټ نه غټ مشکل دا دی چې موږ په نومونو کې فرق دی، په تذکیرو کې فرق دی، په تاریخ تولد کې فرق دی، په پاسپورټ کې فرق دی. په پاسپورټ کې یو شی، په تاریخ تولد کې بل شی، یا تاریخ وبخئ په تذکیره کې یو شی، په کیس کې بل څه ورکړي، په پاسپورټ کې بل څه لیکلي، دلته د ازیل په وخت کې بل څه ورکړي. دا یو غټ جنجال دی چې موږ افغانان ورسره مخ دي. او د دې ټول نه غټ لامل دا دی چې موږ تاسو هر څه ډېر عادي اخلو.
یعنی داسې اخلو چې بیخي بې احتیاطي کوو. باید دغه عکسونه ځان سره واخلي، کلی نه شي، ځان سره ولیکئ، ځان سره په خپله کتابچه کې نوټ کړئ، نو بیا به تاسو دغسې غلطیانو سره نه مخکې کېږئ. نو دغسې مشکلاتو سره زه دغسې ملګرو سره ډېر زه مخ کېږم چې هغه دغسې مشکلاتو سره مخ وي. نو ځکه مې غوښتل زه به یو ویډیو جوړه کړم، کیدای شي دا بعضې ملګرو دپاره یو یاد دهاني شي، دوی دپاره هغه په ذهن کې دغه ویډیو پرته وي، دا خبرې په ذهن کې کینی او دوی په آینده کې دغسې مشکلاتو دغسې جنجالونو سره دوی مخ نه شي. ملګرو که کوم ورور پوښتنه لري، تاسو خپله پوښتنه همدلته په یوټیوب چینل کمنټ کولی شئ. انشاءالله په خپل وار په خپل وخت به زه ستاسو پوښتنې تاسو ته جواب درکوم. ویډیو همدومره وه، په مخه.